امان الله خان خلاف د ولس جارحیت چې و هغې اساس درلوده. همدا ملایان ورسره ولاړ و، هغه ته یې د غازي لقب ورکړ چې کله د هغه اروپا نه راغی هغه چې کوم جارحیت د افغاني حقدارو خلاف وکړ، ارزښتونو خلاف وکړ، نو هغه خلک ودرېد قرار صاحب د هغې خلاف باندې. ګوره سیف الاسلام صاحب هغه ریفرنسونه جنې وغوښتل، ریفرنسونه به زه درکړم، 2 کتابه به نقد درکړم، نور بیا تاسې پسې وګرځئ. یو فایر ان افغانستان د بنو د صوبدار کتاب ده، د رایټل سټیوارټ، هغه د شوربازار د حضرت په باره کې لیکلی دی چې دی په بنو په دغه کې په ډیر اسماعیل خان کې د فضل الرحمن د نیکه په کور کې د فضل الرحمن له نیکه سره کېنوست او د انګریز هغه وخت د جاسوسان هم ورسره و او د امان الله خان په خلاف باندې جهاد تهیه او تابعه نیوله. وسرګي خو افغانان غټ سند قرار صاحب دا د شینواري چې راووتل او دا د جنکیانو دغه چې وسوځول دا موټرې هغه خو کومه توطیه نه وکړه قرار صاحب. زه په دې کې اوس ته د شینوار دا خو ته د شینوارو د قوم بېعزتي کوي چې هغې کوم حقدارو باندې هغه وخت کې ولاړو تاسې هغې ته بېعزتي کوئ. واه قرار صاحب ریفرنس وخته د ریفرنس مې درکو. اوس بیا ریفرنسونه خو زه هم درکوم چې د امان الله خان خلاف د یو دغه لیکواله د یو روسۍ لیکواله ده قرار صاحب روانو حالاتو امان الله خان د امان الله خان خلاف ریفرنس دا دی چې هغه د انګریزانو نه پیسې اغستلې او د روسي او په مرکزي اسیا مجاهدین به چې دی ورکول روسانو ته. نادره دا ده زمونږ په نادره دا ده چې د امان الله خان وخت کې پاکستان ملایان را لېږلي، دا ډېره نادره. تاسو لفظي تېروتنه یې وکړله، هغه خو هغه خلیفه په قرآن کریم کې خطا سنواتي به سړی کافر کوي، خو سړي ژبه د خطا کېږي نو انسان ده. په هر صورت پاکستان افغانستان ته ملایان را لېږلي، دا ډېره جالبه ده. ریفرنس هم قرار صاحب د ناظر پروانو حالاتو غړګي پروانو حالاتو وتواف صاحب نو د اعظم وایم چې په دې روانو حالاتو باندې بحث وکړو دا به بهتره وي ځکه تاریخ کې ګوره عبد الله صاحب دې کې ما خبر اصل کې پرې نه خودل شو. ګوره د امان الله خان خلاف د امان الله خان خلاف یا د امان الله خان په اړه باندې د روسي جنرالانو یا د روسي لیکوالانو دا لیکل دي چې هغه وایي چې هغه به د روسانو نه پیسې اغستلې، د روسان نه پیسې اغستلې او د مرکزي اسیا مجاهدین به چې دی هغه به روسانو ته ورکول. د ملا عبدالله د بغاوت خلاف چې دی انګریزانو د امان الله خان مرسته وکړه. ګوره دا خو لکه که ریفرنسونو خبره شي کوم جنرال پټه خبر خو نه وه قرار صاحب. نوم یې واخله کوم جنرال کوم کتاب زه درته میسج کوم قرار صاحب. دغه لیکوال هغه جلۍ چې ده 1.5 کسان ناستې ټولو ته یې نوم واخله که ما سې در واخیسته او نوم یې زه دلته سرچ کوم زه چې نه دستې یو یاد کړې منم زه درته کوم یو دقه صبر وکړه چې بل نفر ملګري شو زه درته سرچ کوم درته وایم. سیف الاسلام وروره کچاک زه درته اخلم بالکل زه اخلم کابل موبایل د سره نو د امان الله خان ګوره د امان الله خان دوره پټه نه وه. هغه چې د دین خلاف کوم جارحیت وکړ، هغه چې د دین خلاف کوم جارحیت وکړ پټ نه و. خبره وه بل موبایل کې د سارای چاټ جی بی ټي کې لیکا ذاتی بدل ته خلک لوی تاریخ دان درته وایي ریفرنسونه ورکوه. نن خو چاټ جی بی ټي ده وروره هر سړي نه چاټ جی بی ټي ته ورشه واله چې دا نه ما پخوا مطالعه کړی جنرال صاحب راته معلوم دی ریفرنس مشته دی. ګورئ د امان الله خان په مقابل کې تاسو هیڅ بهرني جنرال خبرو ته ضرورت نه لرئ. د امان الله خان خپلې کړنې د اروپا د دورې څخه د راستنېدو وروسته هغه په همدې دلالت کوي چې دا ولس یې بېرته په مقابل کې ودرېد. د هغه ولس په مقابل کې ودرېدلو اجازت راکړئ قرار صاحب خبره تکمیل کړم. د امان الله خان هغه امان الله خان چې همدې ولس او د همدې ولس علماو غازي کړ، شاه امان الله خان غازي کړ د اروپا د اوږد سفر څخه وروسته دورې څخه وروسته په پغمان کې کومه غونډه ترسره کوي په پغمان کې کومه غونډه ترسره کوي او ښځه چې د پړونه خطا کوي د دې څخه بل ستر دلیل څه کېدای شي؟ جناب طواب عبدالله صاحب دا خبره خو داسې ده لکه د اشرف غني په وخت کې چې په ارګ کې کلیسا وه. خدای ته وګوره مړه دا ځینې شیونه باید موږ هغه وکړو. هغه د انګریزانو نه ازادي واخیستله. یو دقیقه یو دقیقه که په ارګ کې کلیسا نه وه غلام یقین صاحب
که پاره کې کلیسا نه و خو په دې 45 کلونو واده په مراسمو کې چې دې سره دا واده دې کړی دی په دې کې یوه ورځ ورته د اسلام دعوت نه دی ورکړی دا روح الله غني په خپلې خولې باندې اعتراف وکړ چې ضرورت نه دی پېښ شوی لکم دینکم ولی دین دا خو د خدای خبره ده دین ولیدین هغه په دغسې حالات کې نه ده ته به د مسلمان په حیث باندې دعوت ورکې که هغې ونه منله بیا صحیح ده خو روح الله غني په خپله د یو انټرنیټ اوس هم په ارشیف کې موجوده وي